السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي. مرګرو نیو ویډیو کې درته هر کلی وایم. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د نوښار سره تعلق لرونکي دوه سکرونه چې نن سهار ډیر په بېدردۍ سره قتل شول. آیا دا څنګه قتل شول او د دوی د چا سره دښمني وه او که نه، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریک. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ. د ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره خبر دررسي. او د دې سره د ټلۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو نن ډیره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د نوښار سره تعلق لرونکي دوه سکرونه چې د یوه عمر 40 کاله او د بل 32 کاله نن سهار سبا ډیر په بېدردۍ سره قتل شو. مرګرو دا ویل کېږي چې دا دواړه وروڼه چې کوم وو دا په سکول کې استادان او د دوی د تربورانو سره په ځمکې لانجه وه چې د هغې نه بعد دوی پیله په یوه بل باندې حملې کړې وې، خو چونکې یو بل ټوپک نه و راخیستی او د دې نه بعد بیا هغه تربورانو دوی ته ویل چې آیا تاسو دا ځمکه به نه کرئ او دې کې به هېڅ قسمه کار نه کوئ، خو دوی نه منې کېدل او دوی به پکې کار کول. هغوی ته به ویل چې دا زموږ د پلار نیکه ځمکه ده، تاسو زموږ سره هېڅ قسمه حصه نشته. چې د هغې نه بعد هغوی ولګېدل او هغوی پرې قاتلانه حمله وکړه او فایرنګ یې پرې وکړ چې د هغې نه بعد دا دواړه وروڼه او دوی سره یو بل کاسه هم ولګېدو چې د هغه حالات ډېر زیات خراب دي او هغه یې هسپتال ته وړل او دا دوی دواړه وروڼه په هغه سد باندې وفات شول او د هغې نه بعد یې کور ته راوړل. او مرګرو دا هم ویل کېږي چې د هغه د چا چې دوی باندې فایرنګ کړی د هغه چرسي و او بدعمله و، هغه په ځان نه پوهېدو، هغه ټایم کې د هغه نشه کړې وه، نو هغې نه بعد هغه بندوق راواخیستل او دوی باندې حمله وکړه چې د هغې نه بعد دا دواړه وفات شول او ډېر ظلم زیاتی یې دو سره وکړو. مرګرو که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.